بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د آذربایجان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر انور محمدوف سره د ډاکټر محمد نعیم کتنه. په کابل کې د محرم مذهبي مراسمو په نږدې کېدو سره امنیتي تدابیر نیول کېدل او پینټاګون اوکراین ته د ځینو وسلو لیږد ودروي. د لویه مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1404 کال د چنګاښ 12مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاکټر محمد نعیم د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال انور محمدوف سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم خبرې کړې دي. د دې وزارت په وینا ښاغلي محمدوف د افغانستان اسلامي امارت د سراسري امنیت ټینګښت، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د اداري فساد له منځه وړلو هڅې ستایلې او ویلي دي چې آذربایجان له افغانستان سره اړیکو ته ځانګړی ارزښت ورکوي. بلخوا ډاکټر محمد نعیم د دواړو هیوادونو اړیکې تاریخي بللې او ویلي دي چې د متقابلو ګټو پر بنسټ باید دا اړیکې لا پراخه او پیاوړې سي. د عامه امن ځواکونو د عاشورا مذهبي ورځو پر نږدې کېدو د کابل په تکیه خانو او اړونده سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې یاد تدابیر د هیوادوالو د امنیت ټینګښت، د احتمالي ګواښونو د مخنیوي او په ارامه فضا کې په تکیه خانو کې د عاشورا مراسمو د ترسره کېدو په موخه نیول سوي او یاد ځواکونه په 24 ساعته توګه په دغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. یاد وزارت له ښاریانو غوښتي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د شکمنو پیښو د لیدو پر مهال خبر ورکړي. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف اقشناس وایي چې د روان لمریز کال په لومړي ربع کې 953,010 مټریک ټنه توکي د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې صادر او وارد سوي دي. دغه انتقالات د حیرتان، اقینې، تورغونډۍ او خافرات اوسپنې پټلیو له لارې سوي دي. د پینټاګون لخوا اوکراین ته د ځینو وسلو د لیږد درولو پرېکړې وروسته کیف د اقدام د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پرېکړه به د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې دغه هیواد د دفاعي وړتیا کمزوري کړي او مسکو به په جګړه کې زورور کړي. څلور باخبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې امریکا دا پرېکړه ځکه کړې چې د متحده ایالاتو نظامي زیرمې ډېرې کمې سوي دي. په همدې حال کې روسیې د امریکا له دې پرېکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څومره چې اوکراین ته کم وسلې ورسیږي جګړه به هومره ژر پای ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د عروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.